الرحمن الرحیم ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته یقینا نن د ملي خیریه بنسټ په ځای کې زه موجود یم چې زما وسنګ ته تاسو کتلی سئ ملتپال یو ډېر ښه ځوان دی چې ده کوم د خیر کار شروع کړی دی د دې لپاره چې د وطن څونه شتمن خلک دي هغه ټولو باندې غږ کوم چې تاسو د دې خوار او درپدره ولس سره خپله مرسته وکړئ او بیا د دا رقم بنسټونو سره تاسو خپله مرسته وکړئ لکه د ملتپال چې د ملي خیریه بنسټ په نامه باندې کوم فاونډیشن خلاص کړی دی دلته دغه یو شی زما ډېر خوښ سولو چې د چا سره تصویر او فوټو سیشن ویډیو دا هیڅ هم دی نه کوي دلته چې کوم غریب ته دوی سامان رسوي د هغه به نه تصویر وي نه به ویډیو دوی ځینې جوړوي دغه کور ته به دوی دغه سامان رسوي نو د دې علاقې د دې وطن پر ټولو شتمنو خلکو باندې زه دا غږ کوم چې تاسو د دا رقم بنسټونو د دغه رقم ځوانانو سره دغه خپل امانت د دوی پرې راورسوئ او دوی به دغه امانت بیا تر هغه مستحقه خلکو تر هغه غریبو خلکو پورې رسوي ځکه دا ډېر د خیر ګام بولم زموږ په وطن کې ډېر غریب خلک سته درپدره خلک سته یتیمان سته کونډې سته نو پر هغه ټول د وطن پر خلکو باندې غږ کوو چې تاسو د دغه رقم فاونډیشن سره مرسته وکړئ ځکه چې دلته دوی دغه کار چې کوي د خدای دپاره یې کوي په دې کې د دوی نوره هېڅ داسې ګټه نشته خپل وخت ورته ضایع کوي خپل کور او بچیان یې ورته پرېښي خو د بل د بچي د لوږې غم ورسره وي نو د ده ډېره مننه کوو چې یقینا د دا کوم فاونډیشن دغه کړی دی په کار دی چې د وطن ټول ځوانان د ده د دا فاونډیشن د پرمختګ لپاره په سوشل میډیا باندې هم دغه د ده د فاونډیشن دغه وچلوي چې د ده سره شتمن خلک مرسته وکړي یوه نړۍ مننه